تر کې د مالدار کېدو دپاره دا عمل چې دی دا ډېر زیات مفید عمل دی. کوم انسان چې دا عمل وکړي الله جل جلاله د هغه انسان خواري او نستي ختموي او الله جل جلاله هغه کس مالدار کوي. د دې نه علاوه د دې آیات کریمه نور هم ډېر زیاتې پیدا دي. یعنی یو کس دی د هغه نکاح نه ده شوې کاغه د آیات مبارک ولیکي او په خپل مټ باندې وتړي نو د په ښکلي ځای کې نکاح ورکړی شي. او یو کس دی د هغه نه حیره ډېره زیاته کېږي، یعنی د هغه نه خبره ایریږي که هغه د آیات مبارک ولیکي او په خپل همت باندې وتړي نو حیره به لرې شي. او یو کس دی هغه بیمار دی نو که بیمار انسان دا آیات مبارک ولیکي او په مټ یې وتړي الله تعالی به د هغه بیماري هم لرې کړي. دا آیات کم یو آیات دی؟ دا د سورة طه آیات نمبر 131 او 132 نمبر آیات دی. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. یو دا آیات او دم آیات دادی. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. دا آیات مبارک چې څوک ولیکي او په خپل مټ باندې وتړي نو که بې واده وي واده به وشي، او که حیره ترې کېږي د حیرې مرض به لرې شي، او که بیمار وي الله تعالی به ورته شفا ورکړي، او که چېرته دا چې دی خوار او غریب وي الله تعالی به خواري او نستي لرې کړي، یعنې الله تعالی به مالداره کړي. نو ډېر زیات مفید آیاتونه مبارکه دي.